ځانګړو استخباراتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د خوارجو په یو مهم پټنځای باندې عملیات ترسره کړي. دا عملیات تېره ورځ د کندوز مرکز سرکینو سیمه کې د خوارجو په یو مهم پټنځای باندې ترسره شوي چې د کندوز لپاره د خوارجو نوی مسؤل عبدالبصیر سیرت پکې وژل شوی او پټنځای په بشپړ ډول له منځه تللی. د استخباراتو لوی ریاست ویلي چې عملیاتو کې د عبدالبصیر په ګډون 15 تنه خوارج وژل شوي او ملکي خلکو ته کوم تلفات نه دي اوښتي. دا عملیات داسې حال کې کیږي چې استخباراتو لوی ریاست نږدې څو ورځو کې د خوارجو څو مهم کسان چې د ترور او مطبوعاتو مسؤلیتونه پر غاړه وو په ځانګړو عملیاتو کې ونیول. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ترکیه کې د علماو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د خوارجو او باغیانو فعالیتونه تر 1 سلنې هم کم دي. د سیاسي شنونکو په باور چې اسلامي امارت د خوارجو پر وړاندې خپل دریځ سخت کړی او پر خوارجو یې د ژوند کړی راتنګه کړې ده.